محترم مفتي صاحب، یو بل محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د کشنې فاتحه اخیستل که د 3 میاشتې د 1 میاشتې یا عمر یې ډېر کم یا زیات د دې فاتحه اخیستل څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، فاتحه چې ده هغه د غم د لرې کولو او د تسلۍ د ورکولو دپاره ده. دا که لوی سړی وي، که کشنی وي، که نر وي، که ښځه وي، هر څوک چې وي چې غم پر پروت وي، د مړي په کور کې چې غم پروت وي، د دغه د دلاسایي معنا د دوی د زړه د تکیې دپاره ورتلل او هغو ته د زړه د تکیې خبرې او مرګ ورپه یادول، دعای ورته کول، د زړه د تکیې خبرې ورته کول د دغه دپاره فاتحه ده. دا لوی او کشنی د هر چا دپاره ده، خو در غم پورې خبره سته. که چیرې د غم زیات وي هغه ته ورتلل د مړي کور لره، او که چیرې غم زیات نه و خو د غم د لرې کولو دپاره د دا کار د فاتحه بیا یې ضرورت نه وي. کنې نو فاتحه چې د سنت عمل دی، در 3 شپو پورې فاتحه وه. هاخوا ته هم د لرې سړي دپاره رد محتار کې راغلي دي، په اول جلد 644 صفحه کې راغلي دي، او په احسن الفتاوا کې راغلي دي 3 جلد 502 صفحه کې، او ستاسو مسایل او د هغو حل 4 جلد 344 صفحه کې راغلي دي، او فتاوای دارالعلوم دیوبند 5 جلد 340 صفحه کې راغلي دي. دغه د فاتحې بیانونه په د کتابو کې راغلي دي. فاتحه در 3 ورځو پورې ده، زیاته نسته. که چیرې یو سړی نه و د لرې ځای سره راتلی، د هغه مغایب دپاره راتګ